زمانه ګل په شان بچی ته پاک موږ ډېر غریبانان یو زما نورې سره نه ګټې وټې نشته زه ډېر بېسره پړک بازار کې وویشتلی شو دا وړه کاکی ته پاتې شو دغه یو ورور دی یو نیم کال یې د واده شوی و چې واده کړی دی هغه څېره یې لا په کوټه کې یک کسې ده سینګاره کسې ده ته به یو ټایم درې جنازې وتې زما زوی ولاړه زما انګور لاړه زما لور نوسۍ لاړه دا زنګ شوي شپېلې د خدای ماته کي چې دغه شپېلې د سړي دړه ستنې ماتوي او خور ته چې ګورو دوه رس کې به دوه درې پیرې چې چل کېږي لاسونه خپې کاږه شي بیا ورته پر جاړو ورته سرجي بیګا هم پسې چلو خو ما ورته ژړل ځان ته رانږدې کړو څه وکړو سرجي ما سره څه جواب نشته بسم الله الرحمن الرحیم ما د کتبې ته مې کتل نو د هارون بل چا شهید کو مې دا بورډ یو سو ولا په قبر ولګوا سیوا پلارم مزدورو زویم مزدور کار چا شهید کا او شه پړک بازار کې وشتلی شو دا وړه کاکی ته پاتې شو دا یو ورور دی بس دا پلار بس ټول عمر بس هم د تګو چې دی به راغټېږي نو بیا به کار چلی چې دی غټېږي او دی بیا د کور بوج اوچتوي خدای خبر چې کومه زمانه به وي ما بل ځم چېرته ویلي خلک وایي موږ ترقي کړې ده نو ترقي خو هم کړې ده چې کورونه د کچو ماڼو نه په ټایلونو بدل شو خو صاحبه سوچ خو دې بدل نه شو ته خو اوس هم خو نړې اوس هم په دې پشه کال کې ته د ټوبک سنګین نه تیل ورکوي دا زنګ شوی دی دا زنګ شوي شپېلې د خدای ماته کی چې دغه شپېلې د سړي دړه ستنې ماتوي دا وړلو ته پاتې شوه د هارون نه ناوې تباه شوه مور به هم لیونی ښه دی به ټول عمر دغه شان جاړي ارڅه ختم بل سړي له په لاس څه ورلل نن دی که سبا دی به هم ګیر شوی د تور تنبو په شا شي په دې ډز کې خوشحالي یا مسله حل کېدو والا څه پهلو شته هېڅ هم نشته دا اور راتیر خلک چې اوس هم د اور سره لوبېږي نو صاحبه دا اوښکې وله کمې دي چې دا اور مړ کړي ځکه چې دا اور به تر قیامته بلیږي ځکه چې بچي ډېر خوږي دا د وجوده را پیدا دا بیلل ډېر ګران کار دی او زما دوه ټکري بس مه ووې د ما د دوه ټکو زور د دې بابا نه تپوس وکړه الله یې تاسو ټول جي صبر درکړي بس زموږ ماحول خونړی شوی دی کله کله خو زه یم خدای پاک چې د بل ملک را پیدا وي چې دا نظاره هم نه کتې پاک پروردګار په پښتنو باندې خصوصي رحم وکړي وایي کاکا جي هارون مشرې زوی او یو دا دی مشرې زوی زما ملاتړ و زما ملا ماته شوه زما نورې سره نه ګټې وټې نشته زه ډېر بېسره حوصله شه خیر دی کاکا جي خیر دی څه کار روزګار کوې جي صاحب زه دیاړي مزدوري کوم کله په 500 کله په 600 کله په 100 بس کله یو ځای کله بر ځای سروالي مزدوري کوم په یو ځای بل ځای کې پنجاب کې اوس کله دلته مزدوري اوس دې ځای لته نو پنجاب ته چېرې د کور هغه غریبي ده دلته څوک دونه راغلی کوم دلته به کار مار کوو نو زه د کور هغه ماته ګوډه وپېچلېږي زوی مې زه دلته د کور کې زه به کور کې څوکیداري م د کور څوکیدار به مې او کور کې به یم او دلته به زه څه ماته ګوډه کوې زه ډېر بې اثرې پاتې شوم ډېر زما د کور نه به یو ټایم 3 جنازې وتې زما زوی ولاړه زما انګور لاړه زما لور نوسۍ لاړه
د لږ حوصله کې کاکا جي ځان لږ حوصله کړه دا ستاسو ملګرو دا هارون رشید زویم دی او جی دا یو غنټه جنازې ته زما په خیال پاتې غریب روسه د پنجاب نه اخوا پاتې کی دا مغه نیکانو خدای پاک ته خزادي چې په خپل گاډي کې کینو لري او راغلي دي کني مجال شته چې دینه شو را رسیدي د دک بس په منو غل را دن وته چینجی به چلول هر مزدوري دی بچوره پاره کړی را او دا بچی را لوي کړی دي او شیخ خپل سپکه په ویلې دا یو دغه لور د معذوره ده د په خپل دغه شان دی پوښوي دغه مزدوري وخوستل دي دا په بازار کې وشتري شو او جدا تاسو راځي کم چوک کې راتو شو دغه ځای کې موبایل مصران دي دی تقریبا نه هړه زیاده تاسو دښمنی سو نور سو نه جی نه او جی سم مطالبه امدادي صاحب زمونږ مطالبه دا ده د حکومت نه موږ سره مراد خان اسچوم خطاون کوي لیاقت خان هم د هم تعاون کوي خو موږ دا بیا حکومت ته دا چې د مجرمان د څونه زر د زر ونیول شي او دی لري داسې سزا ورکړي چې د ټول دنیا لپاره عبرتناکه جوړه شي چې څنګه په سعودي عرب کې چې قانون د چې یاره سریام ولا پانسی ورکړي سریام ته سر وي دغه شان ته چې په پاکستان کې هم داسې یو قانون جوړ کړي چې په پوره چوک کې ودري او سرونه ته کټ کړي چې بل مسلمان بل انسان ته عبرت والي دا د خلکو لپاره چې یو عبرت جوړ شي نن سبا خوار ځای کې سر چې تاسو ته پته راغله غریب سړي دونه رغنی شي د مالدار سړي پیسې ورکړي عدالتونه کې زما د وکیل وس نه کېږي عدالتونه وس مې نه کېږي زما هېڅ وس طاقت نه کېږي دا خلک به ځای له اوس راشي یاره ګران دا چې کوم حالات زه وینم او دلته یم زه ځای له نه راځم نو دوی به څه ځای له راشي نن پنځمه ورځ ده چې سهار راځم ماښام ځم بس یو چغه ده هارون او هارون مور دغه پلار دغه زه دوی له د لاسه ورکوم اخره کې دوی ماله راکړي نشم برداشت کولی زما ماما دی سخر مې دی یو کور دی نو ډېره ګرانه ډېر زیات یې کړی د ډز نو هارون د ډز نو قابل دا خلک ولاړ عمر یې څومره و 26 سال یو نیم کال یې د واده شوی و واده کړی دی هغه څېری لا په کوټه کې یک کسې ده سینګار یک کسې ده دا د ګلو باران د پښتنو هسې خوښ دی نو کچرو ته ورشئ خدای باور وکړي چې جج ماریان شي چې خدای کم کیس وورم اریان دریان به شي کچرو ته ورشئ او واړه غونډه کې خبره وي صاحبه ځان نه غر جوړ شو را روان نسلونه بیا ټوپکې ګرځي د مازغونه اخلاص نکوي خلوړیا کړیا پکې نوسی شي مشاله زوی خي خیر شو سبق وي او چې ویم شام کې زوی وم کې الله بخیر کې خزوی ټیک تا کنه او الله تعالی ری دا ټول کور ستاو د هارون په ګټه چلیدو او چې زما د هارون په ګټه چلیده زما دا کور اوس هم زه د کور قرضدار یم اته 9 لک روپۍ زه قرضدار یم ښه دی خو بیا د هارون واده مونږ وکړو چې یاره زه د کور آباد شي د کور کې به دونه څه وشي چې زه کور به دغه شي دا کسان بسان به ګڼ شي هغه زما صرف یو دغه مزدورۍ ګټه وه لکه زما ملاتړ و زما مټې وې زما مټې پرې شوې زما دا وړوکې چې لویږي دی به کله زما ملاتړې جوړوي زموږ باندې خو به خور هم بار شي بیا مونږ خو بیا هم دا حکومت نه مطالبه کوو چې د مجرمانو له داسې سخته سزا ورکړي چې د بل مسلمان لپاره یې عبرتناک جوړ شي ستاسو کې د باچا زما جی وخیو مونږ خوراکۍ پې واده و جي ګل په شان خور راته کونډه شوه کور ته م ترې بوتله جي مونږ انصاف غواړو مونږ خور ته نشو کتی یاره الله تاسو له صبر درکړي په ایمان د هغه موړل خو دومره ګران کار دی قسم په خدای چې سړي باندې سر ګرځي خور بوتله ته به د دې د کور نه بله جنازه وځي زمونږ په کور کې لا غم دی چې هغې ته ګورو سر جي نشو برداشت کولی ماشومه کونډه شوه ماشومه کونډه شوه ګل په شان خورم کونډه شوه مونږ انصاف غواړو خدای باور وکړي چې د چاپېرچل ته ګورم څه چل را باندې کېږي دا کم ماحول دی ښه ادا اسونه په ارمانونو یو کاکې راشي یو کور ته او چې بیا د کور وځي نو د خبره ټیک ته دا جنازه وه د خور چې دې ځای نه ووته دا خو د هغې د ارمانونو ځای و چې په قبرستان کې بدل شو دا کاتبه په کور نه اوس به دا په قبر لګي ګوره دا غم برداشت کول ډېر ګران دی دا خپرونې دا چغې سورې د پښتنو له یو شعور ورکوي خدای دې موږ کې شعور را پیدا کړي چې ستا ډز څومره تبۍ جوړوي دا ټول لیوني دي زه دلته ولاړ یم دننه د زنانو اواز راځي
په دې کې به یقینا چې هغه مور کرکې وایي اب کرکې وایي چې زما هارون نو زه دا تپوس کوم درې چاپېرچل د معاشرې نه چې دونه یونیورسټۍ راغلې دونه پوهه راغله دونه نیټ تاسو له راغې مولیان درته کولو لګیا دي په هر ځای دومره پوهه شعور په هر کور خور دی او څوک تیاره عبرت نه اخلي نو دا آخر موږ د ځان ته وګورو که نه چې موږ به دا ډز څه ته ودرئ د ده هزار د ده خیرې او هغه مورکې به چې د سر نه لوپټه راغورځوي چې دا هزار به کم ځای ته رسي رب کائنات د هر څه ګوري شیطان خوشحالیږي الله مو ډېر خفه کړی دی اجي صاحب بس الله تعالی صبر درکړي موږ ستاسو د آواز اوچت کو متعلقه تانې ته زموږ دا گزارش دی چې دې ته د انصاف ملو شي ظلم شوی دی پرنا رس باندې یو هلک قتل شو او داسې هلک لاړه قدرمنو چې بس هغه د کور همدغه اسره وسیله ده دا پر هغه ټیږي بیا به کوي بس اوس کور وان والا دا د موټي وړو پسې پنجاب ته چې کوم سړی تللی د دې کور د نستۍ اندازه له دې نه لګوه که نیکانو نور راوست نو جنازه هم تېر شولې دی په دوبۍ کې په دوبۍ کې نو صاحبه خو زموږ نیستي دونه جوره ده چې زموږ د کور ډېر خواږه ډېر درانه په پنجاب مزدوري کوي موټي وړو پسې قدرمنو الله تعالی زموږ په حال رحم وکړي بس موږ ستاسو دغه کېښوده که پړم سي باچا خو ویلی شي بس سر جي مونږ انصاف غواړو مونږ سره ډي پي او صاحب ښه منډه تړلو واله مونږ ته باقي زموږ مجرمان دې ضرور نیولی شي کاکې به هم تاسو بوځئ بس موټ له بځي دا به چې مونږ بوځو نه شو کتې وته هلته جي خو ورته لنډ اوسئ که لر اوسئ سر لنډ اوسېږو جي داسې تقریبا په وخت لار ده او خور ته چې ګورو دوه رس کې به دوه درې پیره چې چل کېږي لاسونه خپې کاږه شي بیا ورته پر جاړو ورته سر جي بیګا هم پسې چلو خو ما هم ورته ژړل ځان ته یې رانږدې کړو څه وکړو سر جي ما سره څه جواب نشته جي دا د درد سلګۍ مو تاسو ته کېښودې په دې هیله او د الله نه پې سوال هم کوو که پښتنو دغه سلګۍ او دغه روان کورونه چې اوس په کنډر بدل شو او یو روان کور په قبرستان بدلیږي اوس هم تاسو عبرت نه اخلئ نو ډېرې بدې ورځې دي چې ستاسو به انتظار کوي الله تعالی دې شهید له جنتونه ورکړي او له واحقینو له صبر ډېره مهرباني جي الله در باندې احسان وکړي دوی وینا دا چې مورکۍ سره مې دوه خبرې وکړه به کوشش کوم چې دې مطالبه ده چې زه د مور دغه ارمان هم پوره شي زه ورځم او پړه څه لري یقینا چې غم به پړه پروت وي یو دوه خبرې او د هغې احوال لته एकदम کیدای شي چې ډېر خلک ته عبرت والي چې ستا ډز بلا ښکلې لیونی کړي موږ سره اوسئ جي دا د هارون خور ده خو معذوره ده معذوره ده ښه ده کمره ده چې نظر کړم په قسمت او په نصیب راته لاسیرې لګېدلي وو ناوې ته څوک وایي چې ته خو کونډه شوستې ځه دا څوک برداشت کړي په والله کې څوک برداشت کولی شي د هارون شهید هغه یو خور ده او هغه هم معذوره ده صحیح ده نه کور دی سړی لاړې شهید شو پړک بازار کې چوویشت مور یې دا مور سره ډېرې خبرې هم نه کوم ځکه چې پړو خوږ ده الله صبر درکړه بس موږ د دعا نه راړو دي په موږ حق لا دې عزت وکړه او د موږ سره به ډېر زیات بس پولیس والا موږ سره ډېره منډه وکړي موږ سره ډېره منډه تړو والا خو چې زموږ به زما قاتلان زما بچي را پیدا شي او داسې نوره مور نه چاړي بله مور نه چاړي او زما ګل پشان بچی ته پاک موږ ډېر غریبانان یو زموږ هېڅ سره نشته دا ورکوټې ماشوم بچی مې دا سړی د هغه مزدور یو هغه موږ ساعتونه د ماله ډوډۍ بچی و د ماله ډوډۍ بچی و که د ماله کور ورکړه این کور مې مور کور بوته دا ماشومه راته وړه پاتې دغه لسو میاشتو یو معصوره ده بله وړه مې واده کړې ده بله وړه سکول تهذیب کې تباه برباد کړو ظالمات یې زر تر سره چې بس دې به زر دغه شي بس دې ته ډېره غټه سزا ولې ورکړي بس دا زموږ بس زما ګل پاچا بچې تباه برباد لږ صبر وله ورکړه لږ یې قلار کړه په دغه چغو په دغه سرو کې د یو مور چې لیونتوب ته نږدې دی یو پلار چې ډېر زر به په ساراګړ شي الله دې نه کړي دا یو پوهه موږ پښتنو له په چاپېچل خورو چې چا کور مروانه وی دا د غریبۍ بچي دي صاحبه
او په دې ټول دا کورونه چلیږي او دا چې تاسو په وړه خبره مړه کې نو سبا دا ټول کورونه روان شي داسې مه ګڼئ چې زره هارون لاړه شهید شو نه په هغه کتبلېږي خدا بې کتبې مړي دي ګورې هغه مقبرې ته لاړه خدا په دې کور کې مقبر شي نو ډېر خیال کوئ که قار در شي کوشش کوئ چې چا د غریبۍ بچې مړ نه کړي الله له صبر درکړه